رونو ز تاسو ته بار بار دا یو خبره کوم چې شرک د خدای ډیر زیات بدی شي. الله وی زیاوي دو خدایان نشتا. الله وی چې زما کم صفات دي دا د بل چا نشتا. الله وی چې زکم کار کوم دا بل څوک نشي کولی. الله وی زرا به بل رب نشتا. الله خالق دی بل خالق نشتا. الله وی جوړون کې زم بل څوک جوړون کې نشتا. ډاکټر بس صرف ست علاج کوي جوړول دي نشي. که خدای د ډاکټر په علاج کې د جوړوالي فایده واچي نو جوړ بشه او که خدای د ډاکټر په علاج کې فایده وانه کوي نو ډاکټرانو ځان بچ کسو. ټول ډاکټران لاړ. لقمان حکیم غوندې حکیم د دنیا لاړ. لوی حکیمان لاړ شي نو په دارو کې شفا ډاکټر حکیم طبيب نشي اچولې. په دې کې شفا الله اچي. عقیده بس صرف په الله ټیټ ساته. دا بنوي چې رزه دا ډوډۍ خورم او زه دا وبس کم نو دا جون زما په دې روان دی چې کله بوډا شي او بیمار شي بیا هم ډوډۍ خوري او بیا مو بس کې او جون دې ختم شي. بیا در باندې داسې وخت راشي چې اوبه دې هم نه تېرېږي. داسې وخت راشي چې ډوډۍ دې هم نه تېرېږي. نو دا ټول ارڅه د خدای په لاس کې دي. د دنیا چې دا موږ څومره منډې ترړې وو دا د اسبابو په نظر کې دي. دا یو سبب دی د به استعمالوم. کله به دا سبب فایده ورکي که الله غواړي او که الله نه غواړي نو فایده به نه ورکوي. بنیادي عقیده ورونو ګورې ټینګه ساتئ د الله د وحدانیت او دا به مو عقیده چې الله یو دی. او که دا عقیده ني نو ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله وایي چې وغواړم هره ګناه درته بخلی شم په توبیم درته بخم او که وغواړم بې توبیم درته بخلی شم خو شرک درته نه بخم چې تر څو رې توبه نیستی. په شرک الله ډېر خفه کېږي. عقیده به مو دی چې الله په ذات کې یو دی دوه نشته. عقیده به مو دی چې د الله کوم صفات دي دا د الله دي دا د بل چا نه دي او نه دی کې څوک بل شریک کېدی شي. او الله چې کوم کارونه کوي داسې بل څوک نشي کولی. چې کوم زما د اسبابو نه بالاتر څیزونه دي اسباب به استعمالوم په دې به نتیجه الله مرتب کوي. بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی. یو پیغمبر په قرآن شریف کې خدای پاک په شپږو سورتونو کې د هغه ذکر کړی او یو سورت د هغه په نوم خدای مقرر کړی دی چې هغه ته حضرت یونس علیه السلام وایي. سوره یونس د هغه په نوم خدای مستقل په قرآن شریف کې یو سورت لیکلی را لیږلی او په شپږو سورتونو کې خدای واقع ذکر کړی او د هغه واقعه خدای پاک ذکر کوي زموږ ستاسو د عبرت دپاره. د پلار نوم یې متا او یونس ابن متا. یو ځل حضور پاک وفرمایل وایي چې چا هم د خولې نه ده ووتل چې ده د یونس ابن متا نه غوره یم نو ده دروغ وایي. دا خدای پیغمبر دی. انسان که ډېر هم لوی شي پیغمبر ته نه رسي. که ډېر د خدای ولی شي او ډېر الله ته نږدې شي او ډېر لوی عالم هم شي خو چې ټول انسانان یو ځای کې نو پیغمبر ته نه رسي. پیغمبر له خدای ډېر لوی مقام ورکړی دی. د خدای مقربین او نږدې مخلوق دی. نو قرآن شریف کې الله پاک ذکر کوي وان یونس لمن المرسلین. څنګه چې نور پیغمبران دي داسې یونس هم پیغمبر تیر شوی دی. الله را لېږلی مرسل څه ته وایي چې الله دې دپاره را لېږلي چې په مخ د ځمکه د خدای نایب او د خدای خلیفه او د خدای احکامات خلقو ته ورسوي. یو قوم ته خدای ولېږه هغې قوم ته به نینوا وي علاقې ته به نینوا وي. دا عراق کې دا علاقه و بیا تباه شوې ده. دا بیا غرقه شوې ده. موصل مشهور ښار دی اوس هم د عراق شته. هغې سره خوا کې دا علاقه و نینوا. په پخوانو کتابونو کې هم د دې ذکر دی او دا کله تیر شوی دی. نو بعضې حضرات وایي چې د عیسی علیه السلام نه 200 کاله مخکې څوک 300 کاله مخکې یادی خو چې کوم راجح قول دی نو تقریبا 700 یا 800 قبل مسیح د عیسی علیه السلام نه مخکې د زمانه د موسی علیه السلام نه پسو د ابراهیم علیه السلام نه پسو او تقریبا 700 یا 800 کاله دا د عیسی علیه السلام نه مخکې تیر شوی. یو قوم ته خدای ولېږه د نینوا قوم ته. دې قوم به بت پرستی کول او د بتانو عبادت به کو مشرکان. دې ولېږه چې لاړ شو دې قوم ته نصیحت وکړه. ځکه ما تاسو ته وایي چې د پیغمبر ډیوټي هم دغه د ټولو نه اول ډیوټي د پیغمبر دا ده چې قوم ته به د عقیدې خبره کوي چې دا قوم الله یو مني او دا قوم شرک نه کوي خدای له شریک نه پیدا کوي. نو دا د نینوا خلک څومره
قرآن شریف کے اللہ فرمائی وارسلنا الى 100,000 او یزیدون صدا پاسا 100,000 خلق تخدے لے گلے دے مجاہد وی امام التفسیر دے او عبداللہ ابن عباس دا حضور پاک صحابی دے اغا صحابی جو حضور پاک والا دعا کرے دا اللہم علم الکتاب والحکمہ وی خدای دا قرآن او دا حکمت علم والا ورکے نو مجاہد او ابن عباس وی دا او یزیدون دا لسو ذرونا انسا او یو ذرو پوری کی دیشی کہ دا کم قوم تا خدای لے گلے دے لکنا خو خامخاز زیادتی خو قرآن شریف وی سمرا زیادتی او یا ذر یا شپیت ذر بعض علماء وینا یو لک 10 ذرو او بعض علماء یو لک 6 ذرو خو دا پاسا یو لک قوم آغی تلا او دا قوم طول قبائلی دا دی غرونو پوی خونو کیو سیدل وڑی وڑی بانڈی و غٹ خارم پکیو دا دعوت شروع کدا اللہ چی خدای یو دی خدای شریک نلری او دا دی بوتان عبادت مکا نو قوم شرک او دا بوتان عبادت ایکاو او بوتانو تبے سجدے کولے دی لگیا دی تبلیغ شروع کا قوم ٹوکے ٹکالے شروع دا چه کم مسخله کی کنا دا بیا ٹوکے ٹکالے کئی اسم چی عالمان دے خلقو تر دین خبرے کئی نو دوی لگی او غدی کے نکتے رو بس دیخ پلا قل جن گئی دا چه لگون دے مالدار شی دا یو موٹرگی خاون شی یا دا یو بنگلی خاون شی یا سو پوتسلاسو چت کی او توی خان بابا نواب بابا او سر او پلان کی بابا او لگ ورطا یو پوٹے لاسو کچت کی بداغا نشان خطائی اگوی که پدے مخدز مکیم خودے دا خودے شان چی دو دے کسا چاہتا لگ وندیم لاسو چت کی وقتا پدا پتاو لگی چی زمان خونن یو حیثیت تے او دا خلق خماتا سلام کئی او دا خلق خماتا دا کٹ نپاسی بس دی بیا دا زمکن یو لسگ دا چت روان تا یو نخوادا سو بیا پا خدای کی خبری رو باسی سوک دا خدای پسی پتونو کی خبریں رو باسی سوک پیغمبرانو پسی خبریں کئی سوک دین پسی خبریں کئی رونو کبر بنکوے لوئی بنکوے اکبرے اگر انسان چی دا اگر خیٹ اٹول دا گند نڈکا دا گند نا او پیدا دا نطفے نا دے او پا دزمکا چی گرزی دا خپی دان پسی راکائی گی دا دے خپو دا طاقت دا خپل نیتا دا خدای ورکڑے دے دا انسان خدای پا یو وقت کی را پرزولیم شی او دا انسان پا یو وقت خدای وجلیم شی پا دا انسان خدای دا حیزید دستونو بیماریم لگولی شی پا دا انسان خدای دا الٹو بیماریم لگولی شی الٹا سشے دے دیران پا خلر او باسی دیران پا خلر او باسی سوچو کا جتابان دے الٹا لگی نو دیران پا لان دے طرف ندے روان دا پا خلر آروان دے تا دا کم دے نلوئی کے کمر کے ستا پا یو غاق چی دل شی تا بیا سون اسمان پوری چغی و باسے ستا چی پا خیٹ دستون شی نو پر توب دی بیا لڑی و دسماتی تزار نشی رسولے تا بس سلویو کے سبا کبرو کے انسان کبر نشی کولے دیکھ کئی دے غلط تے تو پورے فرشتے خان دی مڑا تا کبر کے تلوی کے تا چی سار پا غسل خانے کے و دسماتی تناسو ناڑازار دے منگا ورے دلے دے اگا خلقو ندے ورے دے اگا چی اسخا بین دانا روانو اسخا بین نو تم لوئی کے اچھ اسخا گندگی دانا لالا تم لوئی کے اچھ دا خلین دا اسخا لال روانی دی تم لوئی کے او دا ترخونو دا وجود نا چلی دا اسخا خولا روانا دا بوی دا نزی نو تم لوئی کے او خیٹا کے چلی کم گن پروت تے نو تم لوئی کے لوئی چا سرخائی گی وہاں الکبریا اردائی اللہ وی لوئی زما جامع دا او چه سوک زما پا جامع کی زان را دن نکول غواری وی زجیل اور اصوابے پام کوے لویو نکے گوے کبرو نکے کما خبر چه کوے پا احتیاط کوے دخلین خبر احتیاط سرو باسے بے احتیاط خبری بنا کوے نو قوم پیغمبر پوری ملنڈ شروع ٹوکے ٹکالے شروع کرے تردی حدا پورے چه دے غریب پا وحروی پہ شروع کرا وحبے دام را بے اوہ چیوینے بتے لالے دی بنی اسرائیل اڑے ظلمونہ کردی خپلو پیغمبرانو سرا دی اویا پیغمبران وجلی دی بنی اسرائیل دا خپلو انبیاء پورے حتک کردے دے حضرت موسیٰ علیہ السلام ودن پیغمبر تصوی او توی زو جہاد لپوادی تیہ کے جہاد لزو قوم تصوی اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہونا قائدون ویزاو تو خدای دی جنگونا کوئے مونگ پکے نیو مونگ بدلتا ناس دا سون اسپکا خبر ہے کہ پیغمبر توی اذهب انت وربکا تو رب دے زا او فقاتلا جنگونا کوئے و جگڑی کوئے انہا ہونا قائدون بدلتا رسی مونگ نزو دا سون اسپکا خبر
هغه به ورته وی چې بیت المقدس ته داخلېږې نو سجدن نو ورننوځې او پاجزې ورننوځې او 2 رکعاته تحیت المسجد وکې. اوس هم چې جومات ته راځې پاجزې را دننه کېږه، خیخ په مخ کې کا، درود شریف ووایه او اللهم افتح لي ابواب رحمتک ووایه او 2 رکعاته تحیت المسجد وکړه چې مکروه وخت نه. هغې به څه چل کو، هغې به ځان په کوناټو توخاو. اللہ ورطا پیغمبر پا جو قولو حتتن دا وائے چی اللہ زما گناہ لرے کا او سنخ کری خبر دا حتتن زما گناہ لرے کا دی بسوے دی بوے حنتوتن غنم استحضاء بے کولا حبتن فی شعیرتن مونگ دانے پکار دی دا استحضاء بے کولا نو خدای ذلیل و رسوا کرل دا خدای حکمونو پورے ٹوکے ٹاقالی بلنڈے استحضاء بنکے پیغمبر پورے ٹوکے ٹاقالی بنکے دا پیغمبر چے کم وارث تے عالم او تا تا دین رسی دا پورے ٹوکے ٹاقالی بنکے مستی مکا وگوارے کے رونے والے قسم پا خدای کرے تے سو بیا خلاص بیا با پکرونم نہ جوڑے گی او کډیر جون دمشي سلونه نشي ورسېدلې سلو تم نشي رسېدې د نن د برطانیې غټه بادشاه لاړه مړه شوه. سلور نوي کاله کې شپږ کم په سلور سل کاله کې خلک علاج لا انګلینډ ته ځي که نه دي ډاکټران ته راتاو دي د دنیا ډاکټران ته تاو دي دارو شته مشین شته بچ شوه د مرګ نه او یا کاله د برطانیې بادشاه پاتې شو. څو کاله او یا کالا یوازې د برطانیې نه ملکه و د یو څو نورو ملکونو ملکه وه او یا کاله بادشاه و د دنیا نه دغه لاړه خطا نه پاتې کېږي. ته به څونه ژوند به ستا د دې نه به هم زیات شي 100 کالو ته به ورسې بیا به څه کې بچ کېدی شي د ژوند نه. نو ظالمه قبر سره به څه کې ظالمه یو خدای ومنه دو خدایان مه منه د یو الله تابعداري وکړه او دا اللہ چی کم پیغمبران دی چی غیرت کم دین رسی بتا قومنا او بیا پیغمبر دا منگا حضور پاک نا پس ہونا بل پیغمبر راغلے دے نشتہ نبراشی نو دا اغا خلیفگان دی رسول اللہ مبارک فرمائی زمان خلیفگان بتاسو تا زمان دین رسی خلیفگان سوک دی دین عالمان نو دا پیغمبر وارثان دی دوی خبر اومنا دا دین خبر برتکی دیکھ نقطے منو بس اغی لگیو یونس علیہ السلام بے اوہ یو زل دمرا اوہ چی غریب پا دیکو یو غار تزان وردن نک او دا ظالمانو څه چلو کو دی لاړل د غار په خولې ورته تیږې کېښودې او د غار په خولې ګټې کېښودې چې په دې غار کې دننه دې مړ شي. لیکن رب العالمین د خپلو بندګانو مدد کوي. په غار کې دننه ورته خدای رڼام پیدا کړه، په غار کې دننه ورته خدای چینم پیدا کړه او په غار کې دننه ورته خدای میوم پیدا کړه. الله خو په دې قادر اللہ د خپلو نیکانو بندگانو باندې ازمائش په دنیا کې راولي تکلیف خامخا راولي ازمائش راولي. ایوب علیہ السلام څومره بیماری تیره کړې دا دې اوس ته د یونس علیہ السلام ویم چې څومره تکلیف پې راغلی دی ابراهیم علیہ السلام یې څومره تکلیف راغلی دی لیکن خدای عزت څونه ورکړه تر ننه پورې ابراهیم علیہ السلام پسې یادېږي پخو موسی علیہ السلام ایوب علیہ السلام په عزت باندې یادېږي وترکنا علیهم فی الاخرین تر قیامت پورې په ښه نوم یادېږي. نیو شپونکې چې ته په لاره روانو قوم خوی چې زه بس غرم ورپسې بند که او په خوله کې مو ته تیږې کېښودې او دی پکې دننه مړ شي. نو یو شپونکې چې ته په لاره باندې روان دی چې ورغې هغې کې دننه ورته رڼا ښکاره شو چې دا دننه رڼا ده څه ده نو هغه تیږې لرې کړه چې ګورم چې دې کې څه دي. نو حضرت یونس علیہ السلام په غر کې دننه ولاړ دی او د الله طرف ته متوجه دی او منځ کوي د خدای پاک په طرف باندې ولاړ رڼا ورته په غار کې لګېدلې ده. رښتیا ووایي دا دومره غټه رڼا د نور په شکل کې او د سپومې په شکل کې چا پیدا کړې ده الله. نو چې داسې رڼا پیدا کړه چې ټوله دنیا پې روښانه ده نو په قبر کې دننه نشي پیدا کولی په غار کې دننه نشي پیدا کولی بس چې بار راووته چونکې خو پې پېښ شو هغې ملګری شو بیا لا قوم له دعوت شروع قوم نه منه صاحب ډېر لوی دعوت یې ورکړه قوم ته وهلم وشویم وهم کنځلم ورته وشو سپکې م ورته وشوې پیغورونه م ورته وکړی شو چې تا غریب ملا ته ګوره وایې ته مونږ ته خبرې کې نن سبا هم دا خلک دا خبرې کې دا غریب ملا ته مونږ ته خبرې کې. فرعون به موسی علیہ السلام ته څه وی لاس پیدا سې به ته وړقوې وی زما خو بنګلي شته که نه په هغه زمانه کې به دې بادشاهانو بنګړي اچول ستا بنګلي شته اوس هم دا خوار ملا ما ته خبرې کوي آی های ماشاءالله. بس دا اخیری وته خبره وکړه چې بالکل مایوسه شو د قوم نه. نو قوم ته بس دنه لاړم ما خپل کار پورا که ما خپل ډیوټي پورا کړه
تاسو نه سمېږئ زه درنه لاړم خو واورئ درې ورځې به تاسو ته پسې به تاسو ته به عذاب راځي درې ورځې پس او چې عذاب راشي نو درې ورځې به ستاسو رنګونه تک زیړي مخ به م زیړي درې ورځې به مخونه بیا سره شي درې ورځې به بیا مخونه تک تور شي او په لسم ورځ به د خدای قهر او غضب راځي تباه کېږئ به او لاړ دی د کبرجنو نه لاړ چې چا کبر کو لاړ چې لاړ دی د خلکو ویره د یونس خو دروغ چېته نه دي ویلې هر څه چې خو خبرې رښتیا کړې دي او موږ نه دي منلې وګورئ چې دی شته که نه نو که دی په دې کلي کې وي نو بیا به دې دروغ وایي ولې چې عذاب راځي دی ولې نه ځي او که دی په کلي کې نه دی باري نو بیا د ده خبره رښتیا کېدی شي چې ویې کتل دی نو وتې نو قوم کې شک پیدا شو نو چې شک پیدا شو نو د خدای عذاب پرې راغی د پاس نو درې ورځې مخونه زیړ شو بس دوی پوه شو چې د یونس خبره خو رښتیا ده نو په څلورمه ورځې مخونه سره شو د ټول قوم د ښځو د سړو د بادشاه د وزیرانو او د ټولو خلکو اله وی ورشه یونس پسې شا بیری ولې سړی رښتونې مونږ یې نه دي منلې اله شا بیری ولې شا بیری ولې مونږ په ایمان راوړو بس مونږ مسلمانېږو خلک یې خواره کړل ورپسې خو یونس علیه السلام د کلي نه درې ورځې مخونه زیړ درې ورځې سره او بیا درې ورځې مخونه توروالی شروع شو بس چې توروالی شروع شو بعضې پکې عقلمند دو د دنیا په بنیاد هغوی وې داسې وکړې پرېږدی یونس نشته شته نه تللی دی مونږ ته یې نصیحت وکړه مونږ ولې ونه منه خو د مونږ خیر خوا هغه خو مونږ نه بادشاهي نه غوښته هغه خو مونږ نه مشري نه غوښته هغه خو مونږ ته وې د یو خدای عبادت وکړې هغه خو مونږ ته خیر رسو د مونږ یې الله سره جوړ پیدا کو مونږ ته خپل دین خاو نو مونږ ونه منه داسې کار کوو څه چې په مونږ یې کم خدای منه راځئ چې هغه ته چغې وو راځئ بغیر د دغې خدای نه په بله طریقه مونږ نه بچ کېږي نو ټول راووتل چې راووتل دې هوښیارتوب وکړو ښځې هم راووتې سړي هم راووتل ماشومان هم راووتل څاروي هم راوویستل بار میدان ته او یو شان یې خدای ته چغې جوړې کړې او ښځې د سړو نه جدا کړې سړي د ښځو نه او میندې د ماشومانو نه جدا کړې ماشومان د میندو نه او څاروي د بچو نه لرې کړل بچي د څارو نه لرې کړل نو بچو به څارو پسې چغې والې او څارو خپلو بچو پسې چغې والې او میندو په خپلو ماشومانو پسې او ماشومانو میندو پسې یو چغې جوړې شوې او دوی خدای ته چغې جوړې کړې چې یا الله مونږ د خپل پیغمبر یونس خبره نه ده منلې یا خدای مونږ توبه وباسو بس مونږ توبه وباسو الله مونږ ته یو منو خدای مونږ بوتان په شړه کړو دا ماتو یو تا منو خدای ذات کې هم ته یو صفت هغه او ای هغې ذات ته چې یونس مونږ ته کوم خدای خو هغې خدای ته چغې وایي ای د یونس ربه مونږ ته چې یونس کوم عقیده ویلې ده هغه عقیده خپلو مونږ غایبانه په یونس هم ایمان دی هغه ستا پیغمبر دی مړه خو چې څومره جړاګانې ویرې خدای پاک ته او چغې خدای ته ووالې او دی خوا به سره دوی خو خدای ته چغې والې او ماشومانو میندو پسې چغې والې یو انګولا جوړه شوه او سارو په بچو پسې او بچو په سارو پسې یو شان چغې جوړې شوې او انګولا جوړه شو یو غوبل جوړ شو ریاض ساتئ رونو ګورئ په کم قوم چې عذاب یو ځل راغلی دی بیا ته نه دی تللی عذاب چې کله نازل شو که نه نو بیا نه ختمیږي بیا واچغې بیا به نه ختمیږي او د عذاب نه مخکې چغه ووانو بیا به در باندې خدای عذاب نه راولي لیکن قرآن شریف کې الله څه وایي فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا لما آمنوا نو څه شی دی چې دی بغیر د یونس د قوم نه بل چا چې چغه والده نو مونږ ورته چغه او عذاب نه دی لر کړی صرف د دوی نه مو لرې کړ چې ایمان یې راوړه نو څه شی دی کشفنا عنهم عذاب الخزي هغه د رسوایۍ عذاب مو ته لرې کړ ومتعناهم الى حین وې زه تر مرګه پورې دله بیا نوټه درکړو زه عذاب مو لرې کړ تاسو مسلمانان شوئ عذاب ته خدای لري عذاب څنګه اوریاس راغلی وه اوریاس کې اور راغلی اوریاس کې ګلزار شروع شوی اوریاس کې لوګي شروع شوی د خدای عذاب قسم دې کړه خدای عذاب درونه څوک ټینګېدی شي تاسو په دې سیلاب کې ونه لیدل دا د تاسو نه خو تېر شو زمونږ د خلکو نه خو تېر شو ورشه سیند ته لاړ شئ په هغې خلکو اوس هغه اوبه سیلابونه ورغلي دي غونډ غونډ کلي ډوب کړل غونډ غونډ کلي ډوب دي خلق پکې مړه شو د مقبرو ځای نشته چې دا مړي په کم ځای کې ښخ کړي
دا مقبرو ځای نشته چې دا مړی کم ځای کې ښخ دا ځای نشته د مقبرې ټولې په سیلاب کې ډوبې دي ماشومان مړه دي او خیمې نشته غریبانانو سره کټونه یې ریستې دي په هغه کټونو کې پراته دي کټ نه خیمه جوړه کړې لاندې دې پراته دي او کټونه یې درولې دي خیمې دي او هغه مړه ماشومان ورسره په خیمو کې پراته دي کم دی ښخ او د ماشوم د خخول انتظام هم ورسره نشي چې داس کم دی پسه یې ښخ کو کم دی ولا ځمکه او کنده وې بس څوک ورسره داسې یو حال دی د مارونو توبه به وباسئ خدای ته او د خدای د قهر نه به امن غواړئ او عقلونه به نه جنګوئ چې د خدای قهر راشي قسم په خدای کې بیا دې څوک بچ کړي وریه سپېراله په بعضې قومونو جبریل علیه السلام چغه وارې د ټول مړه دي داسې وریځ راغله چې هغې کې ډزارو هغې کې لوګي هغې نه اور ختېده په دوی خو پوي خدای ته چغې 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 په چغو الله خوشحالېږي څومره چې الله ته جاړې او فریاد کې او څومره خدای ته زاري کې او سجده ورته کې او په ځمکه ورته پروت دی نو الله خوشحالېږي عذاب تې لاړ ختم چې ختم شو بس دوی پوره مسلمانان شو ایمان یې راوړ لما آمنوا قرآن شریف کې الله فرمایي اسلموا هم نه دی هغې کې بعضې علما بیا څه تاویل کوي آمنوا ایمان یې راوړ فنفعها ایمانها ایمان ورته فایده ورسوله ایمان لوی شی دی کشفنا عنهم عذاب الخزي ومتعناهم الى حين التك يونس عليه السلام سره الله ویلو هغه چې به څوک راغی د نینوا علاقې نه هغې نه یې تپوس وکړه د نینوا علاقه کې څه چل دی وی ټیک ټاک خلک یې سم دی او عذاب خو نشته نو یونس علیه السلام دلته پریشانه یا خدایه تا خو ما ته وایي چې په لسمه ورځ به پې عذاب را دی او تباه کېږي به دا خو لس نه چې ورپسې نورې مو ورتېرې شوې دا سوچ دا به څه کېږي د قوم یو قانون و چې قوم ته به یې چا دروغ وي وجب اوس به قوم ما ته څه وایي قوم به وایي چې مونږ ته دې دروغ ویلي چې تا به عذاب به راځي عذاب خو رانغی راشئ مړی کې نو دې پریشانه او دینه نه دی خبر چې د ما په قوم خو عذاب راغلی او خدای ته چغې والې عذاب ختم شوی اوس قوم ده پسې ګرځي چې ورشه یونس راولې زمونږ په غایبانه ایمان دی زمونږ پیغمبر دی او مونږ د یونس رب ومنه مونږ الله ومنه الله یو دی قوم ده پسې ګرځېدي د قوم نه تښتېدلی دی وتی دی او دی خفه دی غصه دی چې خدای دا به څه کېږي وظنون اذ ذهب مغاضبا الله قرآن شریف کې ظنون والی دی وتکب والا اذ ذهب مغاضبا غصه وته فظن ان لن نقدر عليه دا ګمان وکړي چې موږ به د تکلیف را نه ولو دلته کې یونس علیه السلام یو چل وشو دا چې الله ته یې سره مشوره ونه کړه پیغمبر له پکار دي چې هغه الله سره مشوره وکړي چې الله ته رجوع کړي چې یا الله تا خو ما ته وایي چې لس ورځې پس به عذاب راولم او مخونه به درې ورځې زیړه او بیا درې ورځې سره او درې ورځې توري او عذاب خو به دوی رانغی پروردګار دا څه چل وشو ولی عذاب رانغی الله ته خو ستا واده خو پوره کېږي پیغمبر سره خو چې ته خبره وکړې هغه خو ټیکي دا ولې رانغی ده دا کار ونه کړ ګناه نه ده ګوایي ګناه نه ده خو د پیغمبر شان دا دی چې الله سره مشوره ونه شو په دې الله خفه شو مونږ نه چې ګناه مو شي مونږ ته الله صبر کوي او پیغمبر نه ګناه ونه شي خو بعد داسې کار وشي چې هغه ناغوره مونږ ته پښتو کې څه وایو ناغوره نو په هغې مغه الله رانیسي لوی سړی چې زمونږ چې کوم داسې نږدې شاګردان او د هغوی نه فوټې غلطي مو شي نو مونږ له غوسه راځي امام چې مقتدیان یې لږه غلطي مو کړي نو غوسه ورځي پلار چې بچی یې کم خوښي او هغه لږه غلطي مو کړي غوسه راځي او چې لرې خلک یي نو هغې ته غوسه نه راځي خپلو ته ډېره زر غوسه راځي هلکه داسې ده که نه ستا بچی او پردی بچی چې په جګړه شي نو هوښیار سړی څه کوي پردی بچی وایي که خپل وایي خپل وایي که چړه ته یې نږدې وي هغه ته قار ډېر راځي نو پیغمبر الله ته ډېر نږدې دی نو غوسه زر راځي دا ګناه نه ده الله خو ته نه ویلي چې نه به ځئ که الله ورته وایي چې مه ځه او دې تلې وي نو بیا به جرم و الله خو منې کړی نه دی خو الله سره یې مشوره ونه کړله نو لاړ بس ما قوم به اوس وایي مونږ ته دروغ ویلي دي عذاب خو رانغی قوم به مې مړ کړي په دروغو خو د هغې قانون دا دی چې وجل کوي نو کشتۍ ته لاړ د وطن نه هجرت وکړه اوس دقه د ده نه یو دا کار وشو چې ده له پکار و چې الله ته یې وایي چې الله اوس څه وکړم هغې ونه وی او د قوم نه روان شو کشتۍ ته وخته وان یونس لمن المرسلین
اذ ابق الى الفلك المشحون یو ډکه کشته واغې ته اوخته او چې څنګه اوخته او کشته د دریاب د منځ ته لاړه دریای فرات ته چې د هغې منځ ته لاړه منځ خو نه خو لکه ډېره لرې شوه کشته روانه وه نو په کشتۍ باندې چپې رالې وغې ګیره یو طرف نه بل طرف نه چپې رالې په کشتۍ اوس به څه کېږي نو قانون د هغوی د د هر چا یو خپل نظامي چې کله به د یو مولانا هغه زمانه د مریانو وه او د مالک نه به مرۍ تښتېدلې او کشتۍ به دا چل شروع کړه نو خلکو به ویل که څوک مرۍ تښتېدلې د مالک نه نو هغه به معلوم کو ابه دریاب ته وغورځو نو کشته به بچ شو دا د هغې یو قانون مانګي چغه واله چې کشته غر کېږي ټول مرو سونه خلک دې ټول بربادېږي تباه کېږي مري کم یو غلام د مالک نه را تښتېدلی دی کم رایې د مالک نه تښتېدلی دی هله ځان ښایه دا یو به ورونو ډول خو به بچ شي که نه بس دقه وخت د یونس علیه السلام ذهن له سوچ راغی چې دا خو زیمه ما خو الله سره مشوره نه ده کړې زه د وطن نه تللی یم وی زه را تښتېدلی یم زه هغه مره یم نه صاحب ته خو ډېر صالح انسان یې ته خو نیک انسان یې ته نه وی زه یم بس ما ور وغورځوی دی دریاب ته ما غلطي وکړله زه یم ګنې ټوله کشتۍ غر کېږي وی ته نه فساهمه علما لیکي درې ځله یې قراندازي واچوله وکان من المدحرین درې ځله یې قرعه واچولو د یونس په سر به راخطه درې ځله دریاب ته ورويشته بلکې بعض علما لیکي چې په خپل اوچت شو دریاب ته ټوپ کړ چې زه یو به دریاب ته لاړ شم تاسو ټول خو به بچ شئ فالتقمه الحوت وهو مليم یو کب راغی او دی الواق تیر او الله دې کب ته څه وایي دا ما تعالی خوراک له ګورې نه دی پیدا کړی یو غټ کب و غټ الواق یې تیر کشتۍ بچ کب خیټې ته ورسېد د کب خیټې ته ورسېده علما څوک یو ورځ یادوي څوک درې ورځې یادوي څوک څلوېښت ورځې څوک اووه ورځې دا د علما خپل سوچ فکر دی په حدیثو کې دا ذکر نشته کب د دریاب په منځ کې ولې چکر وکړ ښه یې وګرځاو او علما لیکي چې د کب د سرمن ورته خدای لکه د شیشې کړه چې د دریاب دا ټول هر څه د خدای قدرتونه ووینئ داسې کبان په دنیا کې شته سل فوټه یو کب شته اوس دې وخت کې غټ غټ کبان دي په دنیا کې ویل ورته وایي شارک ورته وایي عنبر ورته وایي دا غټ غټ کبان دي د حضور پاک په زمانه کې صحابه یو جهاد ته تللي اوږې شو صحابه 300 صحابه کرام دي 300 اوږې شو دومره اوږې شو چې د ونو پاڼې به یې خوړې دریو خان به دروازه علالول د دې په گزاره کې د دریو خان گزارې د پاره بیا وته مشر وی چې د خان مال علاوه د خان مولال کل وطن تم پس باندې رسو دغه دریاب چپاو والو یو کبه بار رو عنبر نو میو عنبر چې بارې رو ورته دی پتور او راټینګه کا اسونه کبو اتل سرود دریو سو صحابه ته خوراکو سونه اتل سرود بخاری کې حدیث او بیا اوچ کده مالګه په واچي نو غوخه ولا اوچه کی نو بیا سچلو کو ور سره مدینه منوره ته غوخه راوړ رسول الله مبارک له ورکا او دومره غټ کبو چې دوله شی یو ځای کړي هغه مشر چې کوم صحابي دی دوله شی یو ځای کړي داسې اوې درولې او چې کوم اوګد سړیو نو په هغه اوخ د پاسه کته ور واچوله اوګد او چې هغه کته واچوله نور موچت شي او چې اوګد سړیو هغه په د پاسه سور کو او دا غلشي لاندې تیر ک سره وسرونه جنگي دا کبان شته تاسو تاریخ وګورئ تاسو ته پته ولګي دا سه شارک کبان شته شارک مچلی ورته وي چې دا غي دا جبړه د نور وجود نه غټي وي او کسان د په د خلک په تعلق په ولاړه زیږي او انسانان د په خلک په د ججوره کې ججوره به وته وایو جبړه وته وي په دې کې په ولاړه زیږي دونه غټ غټ کبان شته او ما په خپل یو د یو تاریخ کته دا سه کبان دي چې اغي خوراک د افریقې په ځنګل کې ملاوي افریقې یو مخصوص ځنګل یو خو چې الته دریاب کې خوراک د ملاويږي لیکن الته د اگې چې واچي بچی نه پیدا کیږي او بو کې هغه ټمپریچر نشته چې بچی ته پیدا شي اگې ښه کیږي
نو دې د امریکې سره خوا کې چې ته شمالي امریکا یاد کړه که څه یاد کړه هلته دریاب کې دې اګی چي په هغه دریاب کې اوبو کې هغه ټمپریچر شته چې دا اګی څښا نه شي او بچي ته پیدا شي دې روزانه و چې خدای خبر 2.5 کیلومتره دی که زیات دی ما اوس ته تېرې وځم دا مې ډېره موده مخکې کتلې دی 100,000 کیلومتره روزانه د افریقې دریاب ته ځي خوراک له او واپس راځي د امریکې جزیرې ته نو هلته هغه دریاب کې اګی چي چې بچي دې جوړ شي دومره تیز رفتاره دی داسې کبان شته په دې دریاب کې چې هغه د جزنم په رفتار کې تیز رواني داسې د خدای ډېر لوی مخلوق دی په دې دریاب کې تاسو د دریاب د پته ولګوئ تاسو ته پته ولګي دا زمونږ چې کوم دریاب دی د دې دریاب لاندې بل دریاب دی دا ساینس وایي ستا دا زه له ځانه نه ویم پیغمبر مخکې ویلي دي 1400 کاله مخکې ان تحت البحر نارا و تحت النار بحران چې د دې دریاب لاندې اور دی د اور لاندې بل دریاب دی او نن ستا ساینس وایي چې د دې دریاب لاندې یو ته دی چې هغې ته هېڅوک هم نه دي رسېدلی هغې ته ستا ساینس هم نه دی رسېدلی خو موږ په آلاتو دونه معلومات کړي دي چې خوټ کېږي هغه دریاب اذا البحار سجرت خوټ کېږي او د هغې ګرم دریاب لاندې بل لاندې بیا یخ دریاب او عجیبه دا ده چې دا په بره په یخ دریاب کې کم کبان دي دا هغې ګرم ته نشي تللی مري او په هغه ګرمو خوټ کېدلو دریاب کې خپل کبان دي هغه بار نشي راتلی بار مري هغې کې خپل ژوند تېرېږي دا ساینس هم دې ته اوسه پورې نه رسېدلی داسې کبان پکې شته چې د هغه وزرې دي وزرې په دریاب کې دننه شارک مچھلی کی یو قسم دی شارک مچھلی کی تاریخ وګوره چې د هغه وزرې دي او هغه په دریاب کې ټوپ وایي په دې دریاب کې غرونه دي د یو غر نه بل غر ته په هوا کې اوړي او داسې کبان دي پکې دي په دې جبړه باندې ساه اخلي د اوبو نه اکسیجن اخلي داسې کبان دي چې 46 منټه او 45 منټه که ساه وانه مخلي نو په اوبو کې ژوند تېروي داسې کبان دي په دې دریاب کې دننه قرآن شریف کې الله فالتقمه الحوت وهو ملیم دې ملامت او چې خدای سبا کېږي دریاب کې کب تیر کو لیکن چې تیرې کو نو څه چل کېږي هلته لګیا یې د خدای تسبیح او څه وایي فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين د شپې تیارم ده د وریځو تیارم ده د هوا د بخاراتو تیارم ده د سمندر تیارم ده او د ویخ تیارم ده هلته څه وایي لا اله الا انت خدای بل خدای نشته ګورې ته سبحانك الله د هر عیب نه پاکي اني كنت من الظالمين خدای ما ځان سره زیاتې کړې دي زیاتې کوونکو نه چې ما تا سره مشوره ونه کړله الله زیاتې مې کړې لګیا دي هغه تسبیحات وایي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا وایي ښه دا ټول وایي دا دې ختم کوي د تکلیف وخت کې بهترین دم دی دینه لوی دم بل نشته بهترین دم ما تیره جمعه ته استغفار ویلو دا قرآن نه ثابت دی نن دته دا دم ویم سبحانك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت خدای ستانه بغیر بل خدای نشته دونه ښکلې معنا ده یا الله ستانه بغیر د عبادت لایق بل څوک نشته دی پروردګاره سبحانك الله ته د هر عیب نه پاکې تا کې عیب نشته زه خو ټول د عیبونو نه ډک یم او اني كنت من الظالمين خدای ته د ظالمانو نه هر وخت کې ما په ځان ظلم کړی دی او ما زیاتې کړی دی لګیا دي دا تسبیحات وایي دا هلته د الله د عرش فرشتې الله ته څه وایي یا الله یو اواز را روان دی تاسو کې یادوي خو ډېر کمزورې دی داسې ده لکه چا چې په مرۍ چاله زور کړي او بیا هم تا یادوي داسې اواز اوسه پورې موږ نه اورېدلی څوک انسان دی د انسان الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه دا څومره نیکۍ چې د الله ته رسېږي خدای پاکه دا څوک دی ډېر په عاجزۍ لګیا دی ډېر په درد لګیا دی لکه چاله چې په مرۍ چا زور کړي او چغې وایي او ډېر رو رو لګیا دی او تا ته جاړي او اواز کوي الله دا څوک دی دا زما یو بنده دی یونس ما رانیولی دی الله فرشتو ته وي او دې وخت کې اے فرشتو هغه کب ګیړې ته مې رسولی دی د کب ګیړه کې مې قید کړی دی او دې وخت کې کب د دریاب په ویښ کې په توره خټه باندې پروت دی او د کب په اینه سجده لګولې ده او ما یادوي پیغمبر یو وخت خدای نه دی په سخته کې به م خدای یاد ساتي
پراته کې به الله یاد ساتي رسول الله مبارک نه فرمایي وی غواړه پیړه مې غواړي چې یو ورځ موړې مو یو ورځ اوږې ما مونږ چې ماړه شو قبر شروع مونږ چې اوږې شو ګیلې شروع کړو د الله چې ماړه شو نو قبر شروع کومون نه کو خدای نه یاد او چې ماړه شو د خدای دین پورې ټوکې کو پیغمبرانو پورې ټوکې کو چې ماړه شو ګیره پورې ټوکې کو پټکو پورې سنت جامع پورې ټوکې کو مدرسو جمعتونو پورې ټوکې کو اسلام پورې ټوکې کو خنداګانې کو او چې اوږې شو ګیلې شروع کو خدای زدي لیدلې خدای زدي رانی ولې ما نه چې اوږې شي نو خدای ته زاریو کا حضور پاک فرمایي چې اوږې شو الله ته زاریو کما اوږې شي خدای ته فریاد وکړه چې بیمار شي الله ته فریاد وکړه چې اوږې شي الله ته فریاد وکړه چې قرضدار شي الله ته فریاد وکړه چې تکلیف در باندې راشي څوک بلر کوي وای الله ته فریاد بل څوک شته ځکه له ویم شکر دې خدای چې ته قوم خود چا پکار نه راځي پلارم کله پکار نه راځي لویم پکار نه راځي رورم پکار نه راځي بچیم پکار او داسې وخت راشي چې خدم د خلکو نه تښتي او داسې وخت راشي چې د ښځې نه خاوند هم تښتي